پیراګراف ګروپ مونږ ویلې زه لږ نور لیکم دوه کمانډه پکې پاتې وو چې هم درته اوس ووایم مونږ په دې ټول ګروپ کې ټول کمانډ ویلې چې هغه بلټس نه شروع ورپسې نمبرینګ لیفټ الاین سنټر الاین رائټ الاین جسټیفای لاین سپیسینګ شیډینګ رنګ ورکې بارډر دا رائټ ټو لیفټ ټو رائټ سارټ او شو هاید مارک دی چې کومې نښې نه پرنټ کیږي په دې کلیک درته ښیي لکه ګوره د نقطې په ځای دا بیا وروسته د دې استعمال ګټه درته وایم د سپیس په ځای ټکی دی د انټر په ځای دغه علامه ده د سیکشن بریک در چې خپلې علامې دي نو دا ټولې د دې استعمال وروسته موږ یو دوه علامې دلته پاتې موږ نوې تدریس کړې دوه کمانډه دغه دوه دانې دي انکریز انډنټ او ډیکریز انډنټ مثال دا دوه پیراګراف لیکل کړي دي ته غواړې دا لږ د ښي لاس ته ویسې دلته یو عکس یو نور معلومات ځای پر ځای کې نو کولی شي په همدې دا به کلیک کړي او په دې باندې به کلیک کړي دا به څه کېږي مخکې به ځي دا دې مخې ته راوړو او بیا به راشي چې څه عکس یا پکچر چیرته شي کولی شي دلته داخل کړي ورته په دې ترتیب صحیح شو که نه د دې شارټکټ هم ته راځو یو او که غواړې دا بېرته لږ رامخکې کړي هم دا دوه پیراګرافه به شی کې بېرته به انتخاب کړي زه اوس په همدې کې ولاړم کیبورډ کنټرول شفټ لاندنی بټن یو پیراګراف او بل پیراګراف او دا ډیکریز انډنټ دا به کم کړي نو وره لږ کم شو نه ښکاري بیا که زیاتې نو چې وکړه که د یو پیراګراف کې ولاړې دا به یو بچ شی کېږي دا یو پیراګراف به مخکې ځي نو ته کولی شې چې انکریز انډنټ او ډیکریز انډنټ دغسې نه وکړې دا پکې زاړو پیراګراف ګروپ چې دی ختم شو راځو سټایلز ګروپ ده سټایل ګروپ کې موږ سره د متن سټایلونه دي د ټیکسټ دا د ورډ په ګیلري کې تیار فری ډیفاینډ سټایلونه دي چې هر یو ته کولی شي سټایل لپاره یا مختلف شکل لپاره ته استعمال کړي مثال زه لیکم از ایکول ټو RAND بریکټ سټارټ کلوز انټر دا متن موږ لیکلو دی کې دا ویډیو چې دا زه داسې دغه کوم اوس دا ویډیو زه انتخابوم چې غواړې دی کې د ورډ کوم سټایلونه دي د ورډ په ګیلري کې کوم چې نورو کمانډونو کې استعمالیږي ته کولی شې هغه استعمال کړي اول سټایل یې موږ سره نارمل چې خط نارمل عادي حالت ته راولي مثال دا یو پیراګراف ما انتخاب کو دا ما بولډ کو اټالیک مې کو انډرلاین مې کو سیوز مې ورته ډېر کو یا مثال دلته بولټس دغه نښې مې ورکړي زه غواړم دا بېرته نارمل شي عادي شي بس په دې نارمل په کلیک کې دا عادي شو یا مثال دا چې کړی دا ټول د انتخاب کو 4 5 پیراګراف دغه دی او دې ته نمبرینګ ورکړو 1 2 3 4 5 اوس دا نمبر ختمې بیرته نو چې به وکړي دا ټول انتخاب کا او نارمل باندې به کلیک کړه دا به نارمل شي یعنی نارمل سره کولی شي خط خپل عادي نارمل شکل ته راوړي کلیر فارمیټ تقریبا یو شی دی دا نارمل درته راوړي خو کلیر فارمیټ به دا بلټس نه ختموي کلیر فارمیټ سره بلټس نه ختمېږي او نمبرینګ دې سره بیا بلټس نمبرینګ هر څه بیخي عادي حالت ته راځي نو سپیسینګ د مسافه ختمېږي کوم چې د پیراګرافونو ترمنځ ده اوس وګورئ د دې دواړو پیراګرافونو ترمنځ مسافه شته دی دلته دا شته دلته دا شته نو که ته دا غواړې چې بغیر د مسافې شي نو ته به راشي دا نو سپیسینګ سټایل دا به ورکړي نو ګورئ مسافه نشته دی ختمه شوه دا نو سپیسینګ همدارنګه موږ سره هیډینګ 1 دی هیډینګ 1 سټایل چې دی موږ ډېر لپاره استعمالو تر څو په ورډ کې یا په ډاکومنټ کې موږ ته د عنوان په توګه یا ټایټل په توګه څه شي دا لغات معرفي شي اوس مثال د څه کې دا ټول زه بیرته رانوم یو لږ متن لیکو از ایکول ټو RAND بریکټ سټارټ او مثال 333 پیراګراف او بس زه راځم بیرته سر ته مثال دا یو ویډیو ده او دا به شی کوم دلته به انټر کوم چې دا دغه پاتې شي مثال دې ځکه راغلی دلته یو بل عنوان دی دې ځکه پیج بریک واخلو کنټرول انټر او دې کې مثال د تیمز چې دا به عنوان واخلم اوس چې کې ته مثال دا عنوانونو واسه ویډیو دا ته بولډ کې سیز ډېرې رنګ ورته سور خلته چې دا عنوان دی یو اعلان راځي تیمز دا ته انتخابه دا بولډ کې دې ته سیز رنگ سرور کې سیز ډېرې ته دا عنوان دی دوه
دا عام ټیکس دی ورډ لپاره. تر ازي دي چې د جدولو لیست جوړه ټیبل اف کنټینټس په دې ترتیب نشته د عنوان نشته دی. نو دې لپاره چې دا ته خپل ټیکس ورته د عنوان په توګه ورکې نو ته به هډینګ کارې. نو هوم ټیب ته به راځې کم ټیکس دا ویډیو انتخاب کو دا باندې هډینګ کلیک کا نو دا به کله چې عنوانو لیست جوړه دا به د عنوان په نظر نیسي. لاندې راځو دا تیمز دی تیم انتخاب کړه د هډینګ ون سټایل ورکا یعنی دا اوس چې کله ته جدول جوړې دا به راځي. اوس زه په دې اپډیټ ټیبل باندې کلیک کوم نو ته ما سره ګوره ویډیو او تیمز دا دوه هډینګ یې ونیول. نو که تاسو مو سور رنګ ورکې او سنټر تیم کې وټم کې ورته هیڅ دغه نه لري عام ټیکس دی نو ته هډینګ ورکې سټیپ راځي. اوس که هډینګ دی ورکړی دی دې کې کولی شئ عنوانونه هغه کې ایکسپینډ او کلپس کې مثال دا ویډیو درس ولوستو په دې کلیک کړه په دې غشي بټن باندې دا به بند شي. تیمز درس بری شي په تیمز لري که دا به هم لري شي. یو کمال په هډینګ کې دا دی تیمز درس ګورې کلیک کړه تیمز باندې تیم درس وګورئ دا د وکړو ویډیو باندې کلیک کولی شئ دا مو ګورئ دا په هډینګ کې دا خبره شته دی. بل موږ سره هډینګ 2 دی دویم هډینګ کوم چې ته کولی شي که دې ته ته اوس سټایل ورکړې اوس پروا نه کوې مثال یو کس د هډینګ په ورکړو ته زما سور رنګ کې سي بس دا انتخاب کړه سور رنګ کې که که نه یا مثال دلته دا دی راشه دې ته هم سور رنګ ورکړه هیڅ تاثیر نه کوي. کنټرول ای سنټر ته کا دا مو شي کا کنټرول ای سنټر ته کا. اوس هم هماغه عنوان دی که زه دلته ټیبل اپډیټ کړم نو هر شی کې ام نیسي شته دی. دا ته په صرف هډینګ وواچې ورډ ته دا هډینګ په توګه عنوان په توګه هغه شي نور به که ته سټایل ورکې پروا نه کوي. که ته اوس هر رقم سټایل ورکې که سیز ډېرې او که سیز کې میچر څنګه کې اوس دا هډینګ دی بولډ یم کا خو شي په هډینګ باندې یو کولی شي معلومات ایکسپینډ او کلپس کې بل دا ته عنوانونو لیست جوړه نو هغه لپاره به دا هډینګ استعمالوي. مثال تیمز دی وکارولو تیمز دی تعریف کو کنټرول بی دا بم بولډ کو تیمز درس دی تیمز درس کې دننه یو بل درس دی فری هغه لپاره به دویم هډینګ اخلي. مثال دی تیمز کې یو بل عنوان راځي دا ریډینګ مثال دا په دې تیمز کې چې دی یو فری عنوان دی نو زه چې کوم په دې ریډینګ مو کې کو او په دې هډینګ 2 باندې مې کلیک کړ نو دا دویم هډینګ شو یعنی فری عنوان. اوس یې ترې چې چیرته په دې ټیبل اف کنټینټس باندې کلیک کې اپډیټ ټیبل اوکې انټایر ټیبل ټول نو ګورئ یو درس موږ سره هډینګ دی ویډیو یو هډینګ موږ سره د تیمز او بل هډینګ موږ سره د ریډینګ دی درې دانې شو. دا ریډینګ د کوم مخکې راغلی دی دینه چې په دې تیمز کې یو بل عنوان دی هغه ریډینګ دی او بل ته چې کنټرول زو نیسي او په هر یو عنوان کلیک ما ته دی وړي په ویډیو کلیک کا ویډیو ته دی وړي په تیمز کلیک کا تیمز ته دی وړي او په ریډینګ کلیک کا ریډینګ ته دی وړي. ودا سډیر دی سټایل موږ سره ډیر دا ویډیو انتخاب کړئ شل د ټایټل سټایل ورکا سب ټایټل سټایل ورکا چې عنوان سره مثال زینوان لیکم انګلیش ګرامر اول عادي لیکم سیدا عادي کنټرول سپیس بار چې فارمیټ ارڅ ختم شي یا نارمل لیکم نارمل زه لیکم انګلیش ګرامر اوس هم دته د عنوان سټایل ورکم کلیک کا بس دا د ټایټل په واخله دا ټایټل سټایل شو وګوره بیل معلومیږي. اوس انګلیش ګرامر کې څه شی دی زم دي کې ما سره پارټس اف سپیچ دی کلام اجزا دی نو دا فری عنوان شو دا به کلیک کې عدل د برشي د بچ واخله سب ټایټل فری عنوان نو ور دینه فرق کې انګلیش د شی عنوان دی انګلیش ګرامر کې پارټ نور احمد هم دی ولیکا نو دا ټول دی دا شی کې دا انګلیش ګرامر د عنوان چې تخلي دا کولې چې د کوټس کې مراولي کلیک دی باندې بلاک ټایټل په دې ډیزاین د انټنس او سب ټایټل دا د په شکل کې درته راوړي کوډ کې دا په دې شکل درته راوړي پیجز ولا دا ټول لیکم یو چې ته کارې کولای شي ته خپل سټایل هم جوړولای شي. مثال طرزل عنوان لیکي سور رنگ ورکه بولډ لیکي صفحه منځ کې وای کولای شي ری بشي په دې بٹن باندې بکلی کې کریټ سټایل ته بنو ورک ولیکه مثال مای سټایل نوم ورکا بیا په دې موډیفای باندې کلیک کې ها د سټایل نوم چې د مای سټایل له ټایټل لپاره سي د عنوان لپاره اخلي
کم فارمیټینګ اخلي مثال زه ایریل بلک اخلم دا د بولډي سایز د اتیشي رنګ چې د سور رنګ کی او دا د سنټر کی لاندې ګوره پریو درته ښي بس اوکې کا بس ته چې اوس ارزل شي کې عنوان لیکي مثال دا تیمز دا یو عنوان دی انټر دلته راځي مثال دلته دا ټو میک دا یو عنوان دی مثال انټر استاد تیمز لیکلو دینه مخکې به تاسو کول دا تیمز به لیکلو دا به کنټرولي باندې مسته کو به د بولډ کو سایز به ورته ډیر کو او به د رنگ سور ورکو نه تاسو سټایل جوړ کړی کنه سټایل شته سټایل جوړ کړی دی اوس چې به وکي دا به بیرته په دې تیمز دی بس دا د مای سټایل ته کلیک دکو اما ساده فاخه فونټ رنگ سنټر او ورسره ترتیب شو اوس هم دا مثال بل عنوان دلته چې شو دا ټو میک دی دا کلیک او په دې مای سټایل باندې کلیک کا نو ګوره په دې سټایل شو تا کول شي خسته فونټ ارسه ورته وکړي نو دا موږ سره د فونټ ګروپ کلیر فارمیټینګ دی کول شي ما سټایل وسره ختم کړه ټو میک انتخاب کا او راشه چیرته دلته کلیر فارمیټینګ دا بچی کی فارمیټینګ به ختم کی او ری اپلای سټایل کم سټایل چې ورکړو بیرته په دې اپلای سټایل باندې کلیک کا کم سټایل ورکې نارمل ورکې نو زدل درازه مې کې ټول ګورم ورته مای سټایل ورکا نو ګور هغه سټایل په بیم ته کول شي اپلای کی نو دا ټول شیو د هډینګ یا د ټیکست سټایلونو چې په ورډ کې خپل ګیلری کې یو څو سټایلونه دي چې هغه د عنوان د پاره یا د سب ټایټل فرین ون د پاره او یا نور قسمه تکول شي جوړ کې ها دا د سټایل ګروپ دې پسې موږ سره د سټایل ګروپ په دې بٹن کلیک نور آپشن هم راځي کوم سټایل اخلي هډینګ 1 اخلي هډینګ 2 هډینګ 3 دا ټول ډیر دي شو پریو مرته خودل کې مثلا په دې ترتیب دار یو ټول سټایلونه چې ار یو تاخلي کول شي واخلي بل موږ سره کمانډ دی فایند وی پیدا کول ته دا فایند ګروپ ختم شو د سټایلز دا اوس بل وړو کې ګروپ دی ایډیټینګ ګروپ دی اول کمانډ دی پکې فایند انګلیش کې پیدا کول ته کول شي چې په دې لیکنه کې څه دی پکاري د فایند په ذریعہ کلیک کا د لاس به یو پین فلاش کړکې چپ لاس ته عبدل تولی کا مثال ماته ویډیو پیدا کوي ویډیو کم ځای کې ده نو اتوماتیکلی چې کم ځای کې ویډیو وي اب درته فایند کی او هایلایټ به چې دا ویډیو ده او په دلته چې کې ریزلټ هم ورکړي چې یو سلو شپېته دانې دي او یو دانه دی باندې کلیک کا ریزلټس کوم صفو کې دار کې په دې پیج باندې په کلیک کې په دې صفو کې مشته ده په دې صفحه کې مشته ده په دې صفحه کې مشته ده په دې صفحه کې مشته ده نو تاسو د صفو نه غواړئ په دې اره صفحه کې نو دا کوډ مې ولا صفحه کې شته ده نو تاسو درکې چې په دې صفحه کې مشته په دې کې مشته او په دې کې مشته هډینګز کې عنواني نو ریډینګ شته ده په دې ریډینګ کې ویډیو شته دا ده یعنی هډینګ کې هم درته ښه اوس مثال ته ډیره لیکنه کړې ده او په هډینګ کې ویډیو خو درس ټول زینو کې شته ده ریزلټ وګوره ټول ویډیو ده خو ستا هډینګ ویډیو پکار ده نو د هډینګ ته به راشي دا دی چې په دې کلیک کا دا هډینګ دی په دې کنټرول سره کلیک کا ویډیو ته ځي نو دا فایند شارټکټ موږ ویل دی کنټرول اف اوکې کا فایند برازي او دلته به چې ولې کې مثال ماته ا پیدا کا نو یو دومره ډیر دی نو ټول ا درته شي کې پیدا کوي 2940 په ریزلټ درک بل موږ سره ریپلیس دی ریپلیس بدلولو ته وای ته غواړې یو نوم یو د ډاکومنټ یو برخه یو ورډ ته ریپلیس کړې په ځای بل څه وکړې کولای شي ریپلیس کمانډ نه کار واخلي ریپلیس باندې بکلی کې دغه یو باکس خلاصيږي دې کې دوه پټې دي فایند ورډ چې پیدا کې زور ته ویډیو پیدا کوه دا به اول ویډیو پیدا کوي به ریپلیس ویت بدل کا چې سره ویډیو چې سره بدلې زور ته دا ماته د اډیو سره بدل کا اوس دې کې ډېر خبرې دي یو خبره ده کته کینسل د فایند نیکسټ دی ریپلیس آل له ریپلیس دی ریپلیس کار کوي چې کې اول درته ویډیو پیدا کوي ریپلیس می کلیک کو سر نه سرچ کوي دا ویډیو ده دې ځکه درته خي ریپلیس بدل کا نو ګور هغه دی شو اوس دې ځکه درته خي ویډیو دا بدلې ریپلیس او دا بدلو دا ویډیو بدلې ریپلیس او دا بدلو ریپلیس آل وا چې څومره ویډیوګانې دي یو سلو سلور 50 ریپلیسمنت یعنی یو سلو سلور 50 ځلې د نوم بدل شو نو څو ګورئ که زه بیرته د سکرین کنټرول اف واما
او فایند ورته زه ولیکم چې ماته ویډیو پیدا کا نو ویډیو نه پیدا کې نشته دی او که زه ورته اوس اډیو ولیکم AUDIO چې کوم ځای کې اډیو ټول را دا اډیو د کومه شوه دا اډیو موږ ریپلیس کړې وه ټول هم ریپلیس کړې وه که زه بېرته چېرته د ریپلیس شارټکټ دا ریپلیس د دې شارټکټ دی کنټرول H که چېرته ریپلیس ته بېرته راغلی او ریپلیس کې ډېر پام به کوئ مثال نمونو لیست دی در سره نمونو او تا ولیکو چې دا کریم دی مثال دا مثال یو بل نوم دی علي سره بدل کا او ریپلیس آل ډي والو نو چې هر ځای کې کوي که محمد کریم و هم پالي بدلېږي که عبدالکریم و هم پالي بدلېږي عبدالکریم نه به کریم پالي بدل شي عبدالعلي به شي نو مونږ چې کوو فایند نیکسټ یو پیدا کوو چې کوم هم خوښ یې هغه بدلو چې کوم خوښ هم ني هغه نه بدلو فایند نیکسټ کرته یو پیدا کوي اوس بیا دلته اډیو لیکم اډیو او لاندې لیکم چې دا ماته په ویډیو بدل کا ویډیو اوس فایند نیکسټ یو پیدا کوي چې دا اډیو کدا اډیو چې کوم درته پناخه کده لاندې اخره کرخه کې دا کدا غواړي بدله خو ریپلیس پیو بدله بشي کتهریږي فایند نیکسټ بل پیدا کا فایند نیکسټ وها کوم چې د خوخي هغه بدل کا دا د ریپلیس آپشن باندې کې اډوانس آپشن دی دا اډوانس آپشن کې دی کوم چې میچ کیس برابرۍ یا پمدی لغاتي وایل کارډي انګلیش لغاتي دا ټول فاقي دي به سپیشل درازو دي کې نور دي سیکشن دی پکار ہے پیراګراف دی پکار دی دا ټول مونږ شي کو دا دې نه ختمو زه دا ټول پیراګرافونه زه ختموم نو په دې باندې په کلیک کې سوري فایند ورته شي پیدا کزم دا کوم ځای کې چې ما انټر واله انټر پیراګرافونه دي دا زه ختموم هر ځای کې د انټر وال شوی زم دا ختم کوم نو کنټرول شي ریپلیس وغیرہ شي ریپلیس کې زور ته ماته پیدا کا نو زه په پیراګراف نشي لیکل نه انټر لیکي نو دلته به تیر شي سپیشل تا سپیشل کې په دې پیراګراف کلیک کې کنه پیراګراف کریکټر دا مونږ ویلو په دې باندې به کلیک کې چې سره بدله هیڅ سره نه تش پرې ده نه ختميږي تش د پرې خو ده نه ختميږي بس ریپلیس آل به کې او شیکر تبدیلی دو کنټرول H سپیشل انا بدل دا په 1000 سیکشن کې باید بدل کی سیکشن موږ بدلو سیکشن وباسه نو ته به سیکشن علامه کلیک ټول سیکشن علامه درته خېبت شي کی بدلی او که شو هایټ ته چکو لګو زه راځم چیرته هوم ته هم تر اعظم اول بدی ته چکو لګاو اوس پکې د علامه راغی د پیراګراف زه راځم کنټرول H ته زور ته ماته شی پیدا ک پیراګراف علامه پیدا کا او هیڅ بدل کړه ریپلیس آل نو وسم نه کوي ها دا به یو ما ایڈوانس آپشن کې ورمون سره سلیکټ دی دا ګوټو به کې دی ریپلیس ته چتره شي فایند مو ویلې ریپلیس مو ویلې او ګوټو به کې پاتې دا ګوټو مې شارټکټ مو ویل کنټرول G ګوټو تلل مثال ته زی درې صفحه ته دلته ولیکه درې او ګوټو درې صفحه ته دی راوړي او درې صفحه ته دا وګور موږ سره څو صفحې دي 14 صفحې دي زه ورته ما چې یار ډایرکټ اتمه صفحه ته لاړ شه کنټرول G او دې ځکه به ولیکي اتلس او انټر کا اتلسمه صفحه ته به راوړي دا اتلسمه صفحه ده 14مه زور ته کنټرول G ګوټو لاشه زور ته دویمه صفحه ته ګوټو دویمه صفحه ته بدل دا دویمه صفحه ده ور پاسته اوله او لاندې دا دویمه شهر ځای کې ولاړ زور ته کنټرول G ګوټو ما وېس اوله صفحه ته او ګوټو اوله صفحه ته بدل راوړي سیکشن حساب دی اوستي مثال ترازه دینه خواته دویمه برخه شروع کې مطلب چې کې بریکس ته برازه او نیکسٹ پیج کې موږ سیکشن واخلو اوس دې زه پورې چې درسو دا یو برخه شو وردا څه کلیک کوم دې پاسو ګوره سیکشن 1 دا یو حصہ شو پاس او لاندې راځو ګوره سیکشن 2 دیمه حصہ شو نو ته دلته چې کې دې ځکه ولاړې شهر ځای کې زور تم کنټرول G لاشه او سیکشن 2
برخه ته صفه نه اوس برخه شو زم دوه ورته لیکم چې دویم سیکشن ته مې وېسه ګوټو دویم سیکشن ته به دې وېسي دا دویم سیکشن دی پاس اولو او لاندې چې شو دویم سیکشن شو همداسې دې کې ډېر دي زه ورته وایم چې یو که لاین کرښې اول نمبر کرښې ته مې وېسه کرښې ته اول نمبر کلیکه ګوټو اوس یو کې اول نمبر کرښې ته راوړ انګلیش ګرامر وکنه دا به مونږ یو چې یو کې لاین نمبر د کرښو نمبر موخه اوله کرښه دا ده دویمه درېیمه څلورمه دومره کرښې دي که نه زه ورته یم مثال اته څلوېښت کرښې پورې یا اووه پنځوس کرښې کې نو ته به لاړ شې کنټرول جي ګوټو لاړ شه لاین نمبر ته سوم ورته یم چې درېیمې کرښې ته لاړ شه ګوټو ګوره درېیمې کرښې ته راغی زه ورته یم نهمې کرښې ته راشي ګوټو نهمې کرښې ته څلوېښت پنځه څلوېښت کرښې ته ګوټو نو کرښې ته به دې ویسي بیا دې کې اډوانس آپشن دا نور چې بک مارک کوم ځای کې چا کمنټ کړی کمنټ ته لاړ شه فوټ نوټ ته لاړ شه ان نوټ ته لاړ شه هیډینګ ته لاړ شه ټیبل ته لاړ شه ټیبل دې داخل کړی نه ټول بس دې همدومره دی کې بیا ته راځو هوم ته سلیکټ دی دا تاسو چې کنټرول ا کاروئ دا خو به کمانډ یو ځای کېږي که نه نو هغه کمانډ چې دی په دې سلیکټ کې سلیکټ آل دی ټول ته ولاړې زه راځم سلیکټ او سلیکټ آل ټول انتخابېږي نو کمانډ دغه دی او کنټرول چې تاسو وهئ هغه سلیکشن دی زه راځم دلته چې کوم یو څو شیپونه یا عکسونه دا زه انزرټ کوم مثال یو دایره ما رسمه که یو بله کنټرول ډي ویلو تاسو که نه چې ډوپلیکیټ اوس ما یو آبجیکټ انتخاب کړی کنټرول ډي چې هم دی نه به ډوپلیکیټ وځي کنټرول ډي دی نه به ډوپلیکیټ وځي وګوره اوس کنټرول ډي د ډوپلیکیټ کار کوي او چې کله د خط انتخاب کړی خط مثال د خط ما انتخاب کو او اوس کنټرول ډي وم اوس فنټ راځي فنټ ډیزاین اټالیک برابر ستریک تھرو ډبل ستریک تھرو دا ټول شي نه ښه زه دا خط انتخابوم اوس دا خط ما سره انتخاب شو که دا شیپس دا شکلونه ډیلیټ به پې وکنه یو پکې شیپ هم راغلی او خط هم راغلی نو زه چې شی کوم زه یم چې صرف دا آبجیکټس دا شکلونه شي نه انتخاب شي ته به راشي چېرته سلیکټ ته سلیکټ آل کې خو ټول انتخاب شو دا ګوره د شکلونو نمګر چاپې راغته او د کې ډیلیټ و ټول ډیلیټېږي زه هم نه صرف شکلونه انتخابوم نو چې شی به وکړې سلیکټ ته به راشي سلیکټ آبجیکټس اوس چې ته په دې خط هم راکاږې خط به نه سلیکټ کېږي فقط دا آبجیکټ سلیکټ شو ګوره که اوس یو وړی ټول ځي دا درې وړه آبجیکټ سلیکټ خط سلیکټ نه شو که ته شی کې دا ځای مې انتخاب کو نو ګوره دا دوه انتخاب شو هغه یو ته یې پاتې شو نو ته اوس هر څومره انتخابول کې خط به نه انتخابېږي چې عکس یا شیپ و هغه به انتخابېږي نو بېرته به سلیکټ ته راشي په دې به کلیک کې اوس هغه سلیکټ آبجیکټ ختم شو اوس چې شي باندې موضوع راغی هغه به انتخابېږي ها بل مونږ سره دی کې په 14 کې دا نشه سلیکټ all text with similar formatting no data اوس مثال ته یو ټیکس کې ولاړه د انګلیش ګرامر دی کې په د انګلیش ډیټا دی کې زه ما چې په همدې ترتیب ګولې هغه انتخاب کړو نو ګوره د انګلیش ګرامر او تیمز او دا ټو میک دا ټول انتخاب کړه دا بدل لغه غونډه نه دی تیمز بدل لکنه او دا یو شی دی ټول انتخاب شو راشه مثال دا په دې ترنګ ورکه مثال گرین ور ټول عنوانونه دی بدل نو ته غواړې که یو شان مثال دا یو کرښه ده دا 14 کرښه دې ته زه زیړ رنګ ورکوم شین رنګ او دا 21 کرښه ده دې ته ما شین رنګ ورکوم زه ما چې څومره دا شین رنګ دی په همدې فارمیټ کې نور خط یې ټول انتخاب کړه نو په همدې فارمیټ کې ودرېږه اره به شي سلیکټ او سلیکټ ټیکسټ وذ سیملر فارمیټینګ هغه خط انتخابوي کوم چې یو شی دغه لري کلیک دې باندې نو ګوره دا دواړه یو شی وکنه دا دواړه انتخاب کړه اوس ته ډېر عنوانونه دی 10 شپږ 10 12 داسې باندې کې چارې ورته بدلې عنوانونه دغه ټول یو شی دی یو عنوان کې ودرېږه او سلیکټ ته به راشي سلیکټ ټیکسټ وذ سیملر فارمیټینګ نو ګوره ټول هماغسې درته انتخاب کړه او ری به شي دلته به رنګ ورکړې مثال سور د ټولو رنګ به شي تغیر به شي بل سلیکشن پین دی تا سره په همدې سلیکټ باندې به کلیک کړې او دلته تا سره سلیکشن پین اړخ کې کړکۍ ته وایي په دې کلیک کړه دغسې راځي مثال ستا دی کې دا یو نه دی پکار دا څلورم ډونټ دی د شکل د ډونټ شکل وایي دا بل دی دا بل دی یا زه انځور ته راځم او د شیپس نه یو بل شیپ دغه اخلم سرکل اول ورته وایي که سرکل اول ښه
اوس زما چې دا بیزوي دا هایټ کم نو کلیک دی باندې اب هایټ شي یا مثال ډیر لینو کرخه د انتخاب کړی دی نو چې یو انتخابي د نه بل انتخابي نو ته په دې کلیک په دې دویم باندې دا دویم ډونټ انتخاب شو اوس چې پیر شي کې کولای شي ویسیا اوس دغه سي دي په دې ډونټ 3 باندې کلیک کړه پاسې نه یو انتخاب شو کولای شي هایډ هم کې دا کلیک کړه به هایډ شي دا دایره دې هایډ کړه کلیک به ښکار شي اوس زما چې دا دایره زلان دی وسما د ډونټ شکل نه دایره لاندې لاړ شي نو دلته وګوره اول دا بیزوي شکل انتخاب دی دا په دې لاندې باندې بکلی کې سند بیکورډ هغه به لاندې لاړ شي خو د اول دایرې نه لاړو 3 ځله کلیک وګورو د ټولو دایره د ټولو لاندې شو وګوره دایره لاندې ده که زه دې ته وسم د هغې لاندې هم نه او که بیرته دا دایره انتخاب وسم دا د دې دواړو پاس راځي کم نو یو ځل کلیک پاس به راشي خو کوم چې هایډ دی هغې نه بل کلیک وګوره دې یو نه پاس شو دی چپ لاس ته یو نه او بل پې کلیک د دواړو نه به پاس شي نو ګوره دا دایره څه ده اوس پاس ده او که دا ته ټول داسې ټرای کې ټولو اخر ته راولې ټولو دایره د ټولو اخر لاندې شوه چې ګرځې د هغې لاندې به تېرېږي نو سلیکشن پین نه ته کولی شي چې شیپونه یا عکسونه ته په اسانۍ سره انتخاب کړي او ښکته او بره یې ویستي دې سره د انسر ټیب کې د ایډیټینګ ګروپ هم خلاص شو پاتې شو پکې کلپ بورډ ګروپ کلپ بورډ ګروپ کې موږ سره کټ کاپي فارمیټ پرنټر او پیسټ او به پیسټ کې موږ سره پیسټ سپیشل دی ډېر خوږ نو شو درس بس دی